السلام علیکم څنګه یاست جوړ است کړای است په خیر شخ به جوړ است وخت منظر ځای کوم د دې ډایرکټ په سبجیکټ خبرو کو سبجیکټ من چیز اخستې مایکروبیولوژي سره اور پاره کې کوم یو راخستې د ډینګي فیور یا ډینګي آی جی ایم اور آی جی انټي باډیز ټیسټ اور ډینګي ان اس 1 انټیجنټ سید په دې ټول سره د خلاص کوم چې د دې دوه ټیسټو مطلب څه دی او ډینګي خپل څه مطلب لري سید اځي چې مختصر ډینګي از ا وایرل انفیکټډ کازز بای دی ډینګي وایرس نو وای ډینګي یو وایرل انفیکشن دی وایرل انفیکشن دی چې موږ سره راځي د ډینګي وایرس ته وجه موږ جسم ته راځي یعنی هغه ډینګي چې کوم وایرس دی وایرس چې خپل نوم لري ډینګي دا عکس په وینه دا قسم وایرس دی چې ډینګي په نامه باندې دی نو داغه د وجه موږ ته دا انفیکشن لګیږي they were transmitted to human through the bites of the infected mosquito نو دوی دا موږ سره راځي یا موږ ته چې کوم دی د ټرانسمیټي یعنی جی یو بل ته سره هغه څنګه لکه انسانانو ته ځي څنګه د یو غوماش په ذریعه باندې هغه غوماش خپل انفیکټډ دی یعنی هغه خپل په دې وایرس لګېدلی هغه غوماش ته د وایرس لګېدلی هغه غوماش به چې موږ څه وینه اخلي یعنی دا کوم زموږ د جسم چې دی وینه څښي نو په هغه وینه کې دی یعنی د په ناړه کې چې دی هغه زموږ جسم ته ولاړ شي زموږ د جسم څه وینه کش کړي نو هغه بیا زموږ په جسم کې ځي مخ ته مختلف نور کارونه ادا کوي دا یو داسې پوره سرکل لري سیده دا ډینګي د دې دا پوره سرکل چې تیر سو او د دې دا کوم چې د مثال د انسان وینه کشل یا د پر انسان کښېناستی د داسې وینه کش کړل د په ناړې کې دا وایرس پروت دا وایرس موږ جسم ته ځي بیا چې کله دا غوماش بله سمه غوماش راشي چې موږ ته وینه خوري نو دا زموږ د وینې کې هغه غوماش ته ولاړ شي سیده دا رقم د دا پروسس دی د غوماشو د انسان سره ټرانسمیټډ کېږي داسې سره ځي سیده دا دغسې په دا رقم نه ځي چې ته انسان سره لاس ټچ کوې چې ته یار دا وایرس مو اخیستی دا رقم ځي چې ته د هغه وینه په کوم ستنه چې د وینې ځینې کښلي یا یو بله یو شی مو یې لګېدلی هغه ستنه ته خپل ځان ته ولګوې په دا رقم هم ځي داسې ده نو د دې خلاصه دغه ده چې یعنې دی دا یو ډینګي چې دی یو وایرس دی موږ سره لګېږي د غوماشي په ذریعه راځي او د هغې غوماشي نوم چې دی او دا غوماشي د فیمیل د ښځه غوماشه ده سیده دې ته وایي کېږي ای ډیز یا ای ایجپټي ماسکیټو دې ته وایي کېږي سیده د دې پر د عکس کې وینې د پر د پښو پر د کوم وزرونه چې دي د کوم د بدن چې دي په دې باندې دا سپین سپین ټکي شاید دا غوماشي که تا پېژندل دا سپین ټکي پر ځان لري دا ګوره په دا عکس کې به مې وینې سیده دا نوم دا کیسه ده راځئ چې مخ ته ځو چې دې ته په بل نامه هم وایي کېږي دې ته دا کوم ډینګي چې دی ډینګي فیور هم ورته وایي کېږي بریک بون فیور په نامه هم وایي کېږي په نورو معنی هم دې ته وایي کېږي سیده راځئ چې ګوره دا به موږ ته د دې علامات موږ څنګه پیدا کوو یا د دې کوم ترتیب دا به موږ څنګه پېژنو سیده most people with dengue have mild or none symptoms and will get better in the 1 and 2 week نو دی وایي دا چې دی د دې کوم سپټم چې دی علامات یا کوم دغه چې وي هغه پر ځینې وخت پر خلکو باندې نه معلومیږي یا هغه په یوه هفته په دوه هفتې کې جوړ شي پر مخ ولاړ بس هغه کار وشي یعنی په یوه هفته یا په دوه هفتې کې دی جوړ شي هغه ته مایلډ وایي کېږي سیده یو دی ریرلی ډینګي کین بی severe and lead to deaths دی وایي بل قسم چې دی یعنی بل قسم کوم سپټم چې په راځي هغه تقریبا لږ مقدار کې په انسان باندې ډېر شدید یعنی ډېر خطرناک شي ډېر خطرناک حالات راشي بعض اوقات هغه انسان مړ کړي سیده نو دا دواړه سپټمز اوس درښایم اول به مایلډ سپټم در وښایم بیا به سیویر چې کوم خطرناک سپټم کله چې راشي څنګه یې او چې نارمل سپټم یې یعنی علامات یې هغه به څنګه یې سي راځئ چې اول اسانه در وښایم هغه راځي اول واري یعنی په دا د 400 څخه 10 ورځو پورې یا د 200 څخه تر 2 ورځو په مابینځ کې دا سپټم پر د باندې راځي سیده یا دا علامات پر د راځي سیده یعنی های فیور به تبه به پورته وي تودوخې د جسم تودوخې به 104 ته ورسېږي یا به 40 سنټیګریډ ته ورسېږي یعنی دون علامات به د تبې پورته شوي څونه تبه به د جسم د بیخي زیاتې سیویر هیډیچ به یعنی ډېر به پر سر درد یو خطرناک شدید پر سر به درد اور پین بیهایند دی آیز یعنی درد به یې د سترګو سره د نږدې یا په سترګو کې دننه به درد اور مسل اینڈ جوائنٹ پین به یعنی کوم چې نساجونه دي په هغو کې به درد وي کوم چې دا کوم هډوکي سره مښتي دي دغه ځایو کې سره دردونه یې نوزیا به خوا به ګرځي موډ به د خوا په رقم وي او میټینګ خوا به ګرځي او سویلینګ ګلینډز به وي او دا داسې ګلینډ دی یعنی دا کوم پر ستونو باندې چې کوم لیمف نوډس دي یعنی دا کوم غدود چې پر ستونو باندې دا ګوره په عکس کې هم زه ښکاره کوم دا به وپړسېږي
او رش به یې پکې داسې په جسم باندې به دانې پیدا سي او بون هډوکي کې به هم درد وي سي نو دا چې د مایلډ سپټم دی ته وایي کېږي سي مایلډ یعنی کم حالات کې سي دا د په دې حالات کې دا دونه خطرناک حالات نه په دې کې دی هم جوړېږي هم رکورېږي هم دونه خاص دغه نه راځي یو راځي سیکنډ ټرم یعنې چې کوم خطرناک دغه ته ویل شي یعنې سیویر ټایپ ته ورسېږي نو هغه بیا څه چم کېږي سیویر ابډومینل پین راځي یعنې نس کوم چې دی بیخي داسې درد کوي د نس چې جوړ نه لري پر ريزिस्टेंट میټینګ به یعنی د کوم چې دی دم په دم به خوا ګرځي چې خوا وګرځېدل بیا به خوا راګرځي بیا به خوا راګرځي نو بیا به ګرځي او رپیډ بریدینګ به ساه به داسې اخسا بنده به کېږي یا به په زوره ساه اخلي سیده بلډ کمز اور نوز سره رواني یعنی کوم وینه چې ده هغه به د کوم چې وری چې ده د دې سبب وینه را رواني او د پزې سبب وینه را رواني فیټګي به سستی بور سره رزلټ النسیز بور سره د اعصاب یو قسم نه جوړېږي چې د انزایټي د ته انزایټي وایي نو دا په دې حالت کې دا شي چې په دې ما کې زر رقم سوچونه او کشرځي په شي سر نه خلاصېږي چې د بلډ ان اومیټ اور سټول په خوا چې کله دی ګرځي په هغه کې به وینه را رواني او په غټو بولې کې به وینه را رواني سي بینګ ویری ترسټي یعنی دی به ډېر تږي او پلز اینډ کولډ سکین د پوستکي به داسې سپېره به وي او تک سپین به وي او یخ به وي فیلینګ ویک به وي نو ډېر به سست دی داسې دی دا کوم دوم سیکنډ حالات چې ما ته وویلې په دې کې د مړ کېدلو چانسز شته یعنې د مړ کېدلو انسان د مړ کېدلو چانسز شته په هغه اول کې چې دی هغه کې دونه نشته په دوم کې شته نو دا علاماتو دا سپټم پر د باندې راځي په داسې علامات یې موږ دی پېژندلی شو چې یار دا ډینګي ده یا فرسټ سپټمز دی یا سیکنډ سپټمز دی سي راځئ چې مخ ته ځو ښه اوس ګورو چې دا کم ارګن دا ډینګي فیور کم ارګنز یعنی د جسم کم پارټس یا پرزا دی ډیمیجي یا خرابوي سي د وایرس کین کازز ډیمیج ټو بلډ اینڈ لیمف ویسلز انفیکٹ more cells or bone marrow microphages spleen and liver skins نو دی وایي چې دا کم د بلډ سره وینه چې ده یا وینه چې ده د هغه د ډیمیجي خرابوي سره ماتوي او لیمف ویسلز چې دي لیمف ویسلز بیا خپل ځان ته یو لیمف نوډ سیستم دی هغه به پوره یو پروسس دی نور په جسم کې داسې کوچني کوچني غدود په رقم کوچني کوچني داسې دغه دی لیمف نوډس یعنی لکه د چې د لکه مونږپلۍ دونه کوچني کوچني شیان دي زموږ په جسم کې پراته دي دا په غاړه کې شته دا چې پراته دي خپل یو پوره پروسس لیمف نوډ چې شته نو په هغه کوم دغو رګونه وي په هغو کې د هغه سره ډیمیجي خرابوي اور نور داسې حجرې خرابوي بون میرو خرابوي چې کوم هډوکي مغزونه دي هغه د سره خرابوي مایکروفیج بیا د یو سپینې وینې یو قسم دی نو هغه خرابوي هغه سره پټوي سپلین کوم چې تریخې ورته وایي دا سره خرابوي لیور یې نه خرابوي او سکین خرابوي کوم پوستکي چې دا خرابوي نور شیان هم خرابوي خو دا ټاپ شیان دي د دې سره د مرګ چانسز هم شته نه هم شته دا کوم ډینګي فیور چې دی راځئ چې مخ ته ځو مخ ته کوم د دې ټیسټ د ټیسټ د مخه به یې پلا دغه در وښایم چې دا کله اول وارې ولګېږي دا انفیکشن چې د په خلاف جوړېږي او دوم وارې چې دغه شي جوړېږي او یوه خبره بل په یاد وساتم دا کله چې آی جي جي ام او آی جي جي راغلي ډینګي آی جي جي ام او آی جي جي د دې مطلب دا دی چې د انټي باډیز ګوري سیده او کله چې NS 1 رالی د دې مطلب دا دی چې د انټیجنټ ګوري سیده راځي چې مخ ته ځو لایف سایکل به دروښیم پرایمري انفیکشن چې ولګېږي یعنی اول وارې چې دا انفیکشن ولګېږي سیده اوس دا سره لکه وینې دا سر چې دی دا وایرس دی دا چې د صفر ورځې څه وینې چې راځه بیا در دومې در څلورمې پر دی داسې پورته شي دا ګراف یې پورته شي پورته ښکته شي داسې روان یعنی دا ګراف چې دی پورته کېږي دا د ریپروډکشنز کېږي یعنی دی جوړېږي ورپوار په دغه ورځو کې یعنی د صفر څخه دلته بیا د NS 1 جوړ شي چې کله دی راځي دا وایرس د سره دستي بس انټیجنټ هم جوړ شي دغه رقم رواني هغه بیا دغسې داسې روان دي تر اخري ورځې پورې داسې ګراف ښه سم روان دي په شپږمه ورځ باندې د آی جي جي جوړ شي
یعنی د ده کوم زوړ انټي باډیز چې دی هغه جوړ شي او په دوهمه یا د څلورم په مابینځ کې د ده نوي انټي باډیز جوړ شي IgM جوړ شي یعنی دا رقم د ده ګراف روان دی دا رقم ته ګور دا په پرایمري انفیکشن کې روان دي سیده په اول واره کې چې دا انفیکشن ولګېږي سیده هغه چې په دوه ماره کې ولګېږي په دوه ماره کې یعنی سیکنډري انفیکشن چې ولګېږي هغه چې ولګېږي د 0 ورځې چې ونیسي نو ټول هغه سیستم روان دی سیده د 0 ورځې چې ونیسي داسې ګوره دا وایرس یودم داسې پورته شوی دی بیا د NS1 داسې پورته کېږي په دې کې به چې دی په دې کې دا کم په دوه ماره کې چې ولګېږي په دې کې به د IgG بیخي زیات را روان وي څلورو د 2 ورځو په مابینځ کې به د IgG بیخي ډېر را روان دي بیا IgM لږ را روان دي دا مقصد مې دا دی چې په دې کې دا ټیسټ کول د ټیسټ ته اشاره کوله IgM او IgG د ده لږ ناوخته راځي NS1 چې دی انټیجن د ده لږ وختي راځي سیده هغه تقریبا په اول واره کې داسې ژر ښکاره کړي او یو خبره بل په یاد وساته دا کله چې دا ډینګي اول وارې ولګېږي دونه خطرناکه نه وي دوه وارې چې ولګېږي د هغه سره د مرګ چانسز شته سیده نو د ګوره د IgM او IgG دواړه ورته زیات شوي دا انټي باډیز دي د خلاف جنګ کې سیده راځئ چې مخته ځو د ټیسټ طریقه د دې ټیسټ طریقه په دوه قسم کېږي یو ډایرکټ میتھډ دی یو انډایرکټ میتھډ دی ډایرکټ کې چې راځي هغه وایرس ایسولیشن دی یعنی د سیل کلچر وکړي کوم چې وایرس چې دی د دې کلچر وکړي او یو دی جینوم چې دی ډیټیکشن دی د PCR میتھډ دی هغه باندې هم کولی شي یو دی NS1 ډیټیکشن انټیجن دی سیده الیزا میتھډ دی دا په الیزا میتھډ هم کولی شي یعنی په داسې طریقو باندې هم کولی شي په انډایرکټ کې به چې راځي هغه سیرالوجي ریپیټ ټیسټونه راځي ریپیټ ټیسټونه دا د مثال په کټ ته وکړي په هغه کټ یعنی کوم کټان چې هغه په هغه دی وکړي IgM او IgG دی کتې دا NS1 او IgM او IgG معلومول ډېر اسانه طریقه ده کټ تر واخیستی کټ مخته د هغه سیرم داسې لیکلي یا یو څک یو ډراپ سیرم ورلېږي یا 50 مایکرونه سیرم ورلېږي شاته چې دی هغه د دې خپل بفر راځي هغه ور واچوه بس 6 منټه پرېږده که دوې لیک راغلی خو پازیټیو دی که یوه لیک راغلی نیګیټیو دی دا په انټیجن کې راځي او که پر IgG ودرېږي خو IgM پازیټیو دی که IgG دا رقم سمپل طریقه دی پر الیزا باندې ما ویډیو جوړ کړی په PCR انشاءالله مخته راولم سیده